قاری طیب صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې دا زمونږ د دارالعلوم دیوبند محترم پاتې شوی وی عالم وی مونږ هلکانو نو وی مونږ بانډې ته لاړو په هندوستان کې اوسېدو داسې بانډو دیهاتو ته لاړو وی چې هلته لاړو نو وی د دیهاتو ژوند هم خوښ شو د رشتهدارانو هغوی ته مې ویل چې یاره تاسو خو مزې وکړئ نه غر شته او نه ګور شته او نه دوړه شته او نه لوګې شته او دا ښکلې خشته شینکۍ دي او دا مزېدار دا چمنونه دي او خشته پاک آب و هوا ده موږ خو په ښار کې یو دوړې دي او لوګي دي او غر او ګور دی دماغ هم خراب شو یا رشتهدارانو راته وی چې دا خبره خو ټیک ده خو موږ د یو بل سیز نه په ور کې ولاړ یو مې چې څه شی دی وی بیزوګان دي بیزوګان راځي دونه دي په دې ځنګلونو کې چې د حد نه وتې او لوښې راله څټي پی راله واړئ لوښې راله واړئ شی رانه تښتئ لوی غم نه په بیزوګانو مبتلا یو واقعي په هندوستان کې شته دا بیزوګان او ډېر خطرې شی هم دی ګورې یوازې چې سړی ګیر قسم پوره حملې پې کوي وی ما وی وریږه مونږ هم ترې خلاص کړو وی لاړم یو دوکان ته اول ته مې زهر واغېشتل او بیا م ډوډۍ پخې کړې په اوبو کې مې زهر واچول خو داسې لږ لږ هم پکې ونوستل او ډوډۍ هم پخې کړې مونږ وی چې دا بیزوګان به راشي دا ډوډۍ به وخوري بس مړه به شي خو چې یو څو چپې هم دغسې وله ورکړې بس خبره ختمه شوه ورېږه خلاصوم هم ترې هغه یو قسم دارو لیکلي چې هغه هم د پساري نه واغېستل او اوړو کې م واچول او ډوډۍ هم ترې پخې کړې او هغه ډوډۍ هم راواغېستې د کوټو په سر باندې م ټوټې ټوټې کړې داسې دا ګورې قاوي پریش چې خپله خبره کوي دا د خپلو سترګو د لاسونو د خپل عمل دی وی په کوټو په چتونو باندې م ورته هغه ډوډۍ چوره چوره کړله او لمونږ به ته لرې تماشې ته ودرېدو چې دا بیزوګانې به ډوډۍ له خامخا راځي او چې د وخوري زهر پکې دي په دا بمسان کې هم پکې اچولې وه وی بیزوګانې یو څو راغلې وی چې راغلې د بیزو دا قانون دی که تاسو لیدي دا چې شی خوري دا ولې بیایي انسان بیون نه ښیي دی بیون کوي وی ډوډۍ راواغېسته او د سپېمو ته یې ونیوله وی په ځای کېښوه ګوتې یې ورنړې وی بیا لاړې روکې شوې وی یو څو نورې راغلې چې هغې راغلې وی هغې م هغه ډوډۍ راواغېسته او پول دې ته یې ونیوله بیونلی وی هم ته یې لاړې خولې له یې بیا ونړې وی مونږ وی چې یاره دې کې جوړ دا زهر مونږ زیاته چولې دي دا ځکه جوړ پوه شوې وی چې لږ ساعت تېر شو یو لوی غومپک د بیزوګانو راغی او وی هر یو بیزو سره یو شنه پاڼه وه دقسې یو شنه پاڼه یې ځان سره راوړه او هغه پاڼه یې په دې لاس کې نیولې ده او په بل لاس لګیا دي هغه څومره ډوډۍ چې مونږ چورې کړې وې ټولې پاکې خلاصې کړې ویې خوړې او هر بیزو ورپسې هغه یوه پاڼه وخوړه ځان سره یې ولې دارو راوړو یو پاڼه یې خوړه وی چې پاڼه یې خوړه وی مونږ وی چې دا به اوس مړې شي وی په هغه کوټې په چت لګیا دی او ګډی شروع کړه یو په یو ټوپ وی بل طرف ته ټوپ وی بل طرف ته ټوپ وی سم نه یو پکې مړه نه شو دا خدای پاک هر چاله د ژوند د تېرولو طریقې ښودلې دي داسې ځکه نه پروردګار بادشاه دی دا تا سره علاج نشته د زهر اوسه پورې د زهرو علاج نشته ډاکټران که دارو ورکوي د زهرو نقدا ورکوي چې دا الټی به وکړې دا زهر به دنه بار راوځي خو چې وینه کې یو ځل زهر ګډ شو که نه نو د ډاکټر نشي د ساینسدان بچی هم تې بار نشي رسي وینه کې ګډ شي بیا هغه زهر راوستل ګران دي ته چې زهر وخورې نو ډاکټر به څه درکړي دارو به درکوي چې الټی وکړي او زهر راوځي نو افو وینې ته دی یا د الرجي ملرجي ګولی به درکېدله خو مشکله ده واقعي اوس بس دارو درمل دوته هم وي او مشکله ده په لیباټرو به دې ټسټونه کړي او په مشینونو به یې دا څیزونه جوړ کړي نو بیزو سره لیباټري کم دی بیزو سره د ایکسرې مشین کم دی بیزو سره د ایکسرې پلانټ او الټراساونډ کم دی چې په هغې به معلومات کوي دا الله ولې یو پوهې ورکړی ما ته یو سړي یو ځل خبره کوله د دې دیر او د دیر د ما شاګردو ما ته یې مونږ ښکار وکړه یو مرغۍ یو مرغۍ ښکار کړله وی چې هغه مرغۍ مونږ سپینوله او د هغې اندامونه مو له واړه کول نو وی د دې خپه ماته وه د دې مرغۍ چېرته چا به ویشتې وه خپه یې ماته وه بلکل مونږ ته یې هغه هډوکې معلومېده چې هغه هډوکې داسې یو طرف ته رابار شوی و نو وی د زیړ لرګي پټ نه د زیړ لرګې پخوا به دلته کې د زیړ لرګي په دې بازارونو کې خلکو خرڅه و وی د زیړ لرګي پټ ته داسې ته و مکمل چې د زیړ لرګي پټ د هغه خپې نه تاو دی لکه ته به یې چا وله پټی تړلی دا خو انسان دی چې ګورته له ورشي ته زیړ لرګي پټ نه تاوی هغه خو یې ښکار کوي پته ولګېدله چې دې خلکو ته هم پته لګي دې مخلوق ته هم دا پته لګي چې د مات او د زخم دپاره دا یو علاج دی ما ته یو ځل یو چا خبره کوله وی تبلیغي جماعت کې
بعضې ملګري تلي وو دا افریقې علاقې ته هلته تلي افریقې علاقې ته وی هغې هغه کال تېروي یا هر څونه موده چې تېروي هغې خپله تېره کړه او واپس کله راتلل نو یو کس پکې ده چې هغه به دا ږیره توروله نو هغه ږیره یې سپینه شوې وه نو هلته کې دا پروګرام وکړه ملګرو ته یې وي ځان سره خپل دارو وړي وو لکه ما خو ځان سره خپل د ویښتو د تورولې شی راوړی دی او کلي ته ځم وطن ته ځم چې دا ږیره اوس واپس توره کړم هلته اوس سپینې خیر څوک مې نه پېژني اوس به واپس ځم دا به توره کړم یو ځنګل کې مونږ ناست وو او په هغه ځنګل کې مونږ ځان له خوراک پخو چای یا څه شی د لګیا دي پخو او دې هغه اور ته ګرمېږي او شیشې ځان ته مخامخ نیولې ده او لګیا دي دا نیم طرف یې په هغه ګومل هغه تور دارو پکې اچولي دی هغه نیمه توره کړې ده نیمه پاتې ده وی هلته په هغه ځنګل کې بیزوګانې ډېرې زیاتې وي یو بیزو را منډه کړه او هغه غون هغه بوتل یې ونیوه او یې تښتو بوتل یې وتښتو وی موږ هم حیران شو او دم منډې ترلې ورپسې وویلې چې خدایو دې ځنګل کې خو ماته دا دارو نه میلاویږي دا خو نیمه ږیره توره ده او نیمه سپینه پاتې شوه دې بیزو بېخوده زه خو یې په لویه شام وخت دا به اوس څه کېږي دا به دې ښار ته او دې علاقې ته ځم دا خلک به څه وایي دا څه په مصیبت وړېدم بوتل خو پیشو تښتم ګرده منډې وا پته نه لګي کم کو تښتم وی بس دې کې دیم پریشان رو موږ هم پریشان یم وی دې کې یو بیز راغی یا باغه یا بل او یو څو ډکي ورسره وي هغه ډکي راواخېستل او هغه اور کې ومنډل مونږ ګورو چې دا بیزو څه کوي د شله نه چې لکه مشله دی کې مونږ ته اور بلې کې څه کوي وی چې هغه ډکي په هغه اور کې وسوځول نو بیا په یو ډکي هغه ایره ورو رابار کړه او چې رابار یې کړه نو هغه ایره اوس رالي په خپل مخ مږي او مونږ ته نیغه نیغه ګوري وی ما هغه ملګري ته لکه تا ته چل ښایي دا تا ته چل ښایي تا ته ګوري او په ویښتو لاس راکاږي ایره پې پورې کوي دې دله څه دارو راوړل هر څه دارو چې دی خو دله یې راوړل وی چې یاره ما مه شرموې په بل غم مې وانه لغی مونږ وی چې نه ته ورته نه ګورې لګیا دی په مخ باندې لاس راکاږي او تا ته نیغې ګوري او هغه یې وی خیر سړی مجبور کړه چې تا نه پیسې دي ومږه په دې ږیره باندې ته توره یې کړه خو ډېره ښه ده که توره ني نو په اوبو به وچېږي ایرې خو ځي وی سړی مجبور کړه چې مجبور یې کړه هغه ایرې یې راواخېستلې او په هغه ږیره باندې پورې کړې لږ ساعت تېر شو ویښتې ټول وغورځېدل ظریف ږیرې نه خلاص شو مخ مکمل خالي شو موږ هم پریشانه یو هم غریب پریشانه شو ټول ویښته لاړه وغورځېدل هغه هم وایي چې تاسو ما ته دا ووایي چې دا ویښته دا شی پورې کړه دا څه په مصیبت وړېدم دا به زه بیا 4 میاشتې لګوم که څه به کوم کلي ته خو که داسې لاړم نو خلک به وایي چې ته تبلیغ کې دې دپاره تللی نو ږیره دې وخریله دا سوچ موږ هم پریشان وو هغه هم را سره پریشان و غریب نو ځالکه هر څه چې شوي دي بس انتظام به کېږي خو دا به څه کېږي تاسو یقین وکړئ چې په 4 ورځې تېرې شوې د هغه په مخ ویښته راوټوکېدل تک تور راووتل ویښته مکمل تور راووتل نوي ویښته ټول تور راغلل راشه که نن د دنیا ډاکټران وډټوه ویې ده که نه زما دا ویښته سپین دي دا خو راله تور کا وایي به چې تور ملهم پې مه ده بلې دا دوی سره نشته بیزو ته پته لګي چې په دې فلانکي بوټي کې دا کمال دی چې دا ویښته باندې پورې کې دا سپین به دې لرې کړي او تور به درته راخېږي نو دا انسان د طب د وجې نه انسان نه دی دا حیوانات چې دا خپل ژوند تېروي دي په څه تېروي هر حیوان ته پته لګي چې دا مې د خوراک شی دی او دا مې د څښاک شی دی دا ماله فایدهمند خوراک دی دا به خورم دا نقصاني خوراک په دې ځنګلو کې څونه حیوانات اوسېږي او تا ورته پته چې په دې ځنګلو کې بعضې بوټي چې دي نو هغه زهر دي نو دوی خو دا بوټي خوري که نه نو که هغه زهر والا بوټي خوړ دا ټول حیوانات به مړ پراته الله ورته دا ښودلې ده چې دا بوټي به خورې دا د فایدې دی تاله او دا بل بوټي به نه خورې دلته خو ته زمیندار کاکا ګیا راوړي که نه هلته خو ته ګیا نه وړي په خپله لګیا دي خوري نو خدای پاک پوی کړي دي په دې کې دا شعور الله ورکړی دی چې دا زهر دي ګورې دې نه به ځان ساتې او دا د فایدې شی دا به استعمالوي هلکه انجینري کمال دی بعضې خلک وایي نو انسان که انسان دی په انجینرۍ انسان دی ښه دا خبره هم غلطه ده زه درته یو لاند مثال در کوم د شاتو د مچۍ نه غټ انجینر به ډېر شترې نه انجینر که انجینري کوي یو ګلکار دیوال وي ته له ده نه سال او مزې لرې که زه ډېرې دیوال وي او که وایي نه بیا هم والی شم نو کرنډی او تیشی ته لر که کرنډی او تیشی او سال او مزې ته لرې که مضبوط مصري راوله دی دیوال والی شي سوال نه پیدا کېږي نه شي والی کوټه نه شي جوړول
لوی انجینیر دی د ده نه خپلې فارمولې لرې که چې د کوم زده کړي وي او دا آلات دې لرې که دا اسباب دې لرې که ځکه نه ډېرې کوټه جوړه کړي د شاتو مچۍ تاسو وګوره چې هغه خپل کوم کبین جوړوي یو کور شپږ ګوټیزې کور جوړوي مسدس شپږ ګوټیزې کور جوړوي نه ورسره تیشه شته او نه ورسره کرنډی شته نه ورسره پیمانه شته پیمانه ورسره شته ځای که نه اندازه تاسو لګوئ ما په خپله پرې تجربه کړې تاسو پرې تجربه وکړئ د شاتو د مچۍ چې څومره کورونه دي دا به په ناب ته یو بل سره برابري یو دیوال چې کم کې بچي اچوي یو کم کې شات اچوي یو دیوال او د بل دیوال په منځ کې د سوتر زرم حصه فرق نشته د ویښته بر فرق پکې نشته دا دوی سره کومه پیمانه راغلی چې په هغې ناب تول کوي او دوی سره څه داسې مشین راغلی چې په هغې باندې دا مساله مکس کوي مکسچر ورسره دی او د هغې نه کورونه جوړوي قرآن شریف کې الله وایي وایي ما دا شاتو مچۍ پیدا کړي دي یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس دا ما پیدا کړي دي ګرځي په دې بوټو پسې ګرځي او رسونه راغونډوي او هغه بیا خپلو بچو له خوراک جوړوي او داسې خوراک ته پیدا کېږي چې الله وي په هغې کې د انسان دپاره شفا ده خوندې څومره مزې ده اعلی لګیا دي یو کور جوړوي یو چته جوړوي بله جوړوي ځان له پکې خوراک هم جمع کوي په هغې کې د خپلو بچو انتظام هم کوي او هغه شات چې کله جوړوي بیا نو دا شات لومبي نرم نو دا کلکۍ پخی یې نو پسې پخی لګیا دي ببوزې خو نشته چې ببوزې ورته وایي نو په دننه ورته خپلې وزرې لقوي هغه وزرې ورته لقوي چې د اوبه ترې وچیشي او دا ټینګ پاتې شي او څوکیداره بار مچۍ ناسته ده تاسو شاتو مچۍ پیټۍ ته کتلي دي بار به دوه څلور که څوکیدارانې به ناستې وي هغې به ګوري چې د بار نه نورې مچۍ رانشي مونږ د شاتو نه خوري په مونږ باندې حمله ونه کړي یو یې پکې مشر دی چې په کم طرف ځي دا ټول هغې پسې روان وي دا شعور دا پویه ولا چا ورکړې ده الله نو انجینیر صاحب ته په آلاتو اسبابو لګې انجینیر خدای په مخلوق کې داسې د شاتو مچۍ پیدا کړې ده چې هغه سره هېڅ اسباب او آلات نشته او دغه کورونو ته یې وګوره اوبه راوړي هغه ځان له کور کې جمع کوي شات راوړي رس په ځان له کور کې جمع کوي د بچو خوراک راوړي په ځان له کور کې جمع کوي اګې اچوي په ځان له کور کې هغه اګې اچوي او هغه خپلو بچو له لګیا دي هغه خپل خوراک را پیدا کوي نه جنگ شته او نه جګړه شته په یو اتفاق او اتحاد لګیا دي د خدای قدرت قسم دی که د دنیا طاقتونه یو ځای شي که د خدای د یو قدرت مقابله وکړی شي کولی شي د اتی وجود ته وګوره کومه مشینري کې د اتی په وجود کې ده خدای هغه مشینري په ماشي کې مچولی د اتی د وجود ټوله مشینري ماشي کې بنده ده بلکې ماشي ته زیات دی اتی الوتې نه شي او ماشي الوزي ځکه یو ماشین بعضې پرزې د هغه نه زیاتې دي اتي یې پر نه شي والی او ماشي پر وایي او که ته وایې چې اتي له خو خړتم دی که نه په هغه خړتم باندې اوبه راکاږي ماشي کې خړتم نشته نه ماشي خړتم د اتي نه مضبوط دی اتي خو په هغه خړتم او ماشي د لپاره داسې ده که نه ده او د هغه ځای نه په سرنج باندې د نوي نه راکاږي ته چې بدن خبرېږي دی داسې په طریقه در انجکشن وایي چې خبر هم ترې نه شي هله ته خبر شي چې سرمن دې وپړسي چې هغه لاړ شي او خپل مقام ته ورسېږي نو د هغې نه پس دا سرمن وپړسېږي نو بیا ته ډېرې چغې مغې وایي خو سړی د نه الوتی دی داسې ده که نه پروس کال په لاور کې دغه راغلی و ډینګي ویرس نوم وله دوی ایښی دی ډینګي ډینګ په شانتې به ځکه ورته ډینګي وایي نو صاحبه چغې جوړې کړې ما د پنجاب د وزیر الله بیان په اخبار کې وکړ دوی ښځې به بورقې په سر او پرتوګونه به اوږده اچوي پې به پټوي او کټ لستوڼي به زنانه کمیسونه نه اچوي لستوڼي اوږده او لاسونو ته دستانې او خپې ته جرابې او برقې په سر کې چې سکول کالج ته یونیورسټۍ ته کومه جینۍ ځي نو په دې پرده کې به ځي نو ما چې اخبار وکته ما وي زمونږ به ته په سلګونو کاله له شین شو چې دا ګناه مه کوئ مخونه پټ کړئ برقې په سر کې لاسونه پټ کې زنانه بې حیایي مه کوئ نو زمون نورې وي ملا صاحب زغې خبرې کې دنیا ایډوانس ده نوې لاره او ته موږ ته زړې ځوتی موږ پورې خنداګانې کوي دا خو نوې دور دی او د فیشن دور دی مولیانو پورې خاندي ما خدای پاک وایي چې تاسو مولیانو غلې کښېنئ او دې خوا شو زه یو ماشي رالیږم یو چې دله پې بورقې په سروم او که نه په سر یو ماشي ورپسې راولېږه یا دوه درې ماشي خو چې څو څلور پنځور انجکشن یې ووالې که نه نو غون د پنجاب حکومت یې وچړقاو
یو څو ماش پولیس یې خدای که نشي کړ. اوس بیا بیان مخکې ورځو کې ما اخبار کې وکړ پنجاب کې بیا بیان راغلی چې ماشي بیا راوتی دی. د خدای د یو ماشي مقابله باندې انسان څه ځان ته لوی وي او څونه کبر او څونه کبر او څونه خپې راکاږي ځان پس. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ځان په دې خپې مه راکاږه مړه ته څه شي دا سر که ډېر اوچت کړي نو د خدای دې غر ته یې رسولی شي او که دا خپې ډېرې ځان پسې راکاږي نو دا ځمکه شلولی شي زم نه شي کولی. ولې کبر کې نو د یو ماشي نمرود وي زه خدای یم لوی خدای یم. یو ماشي راغی علما لیکي ګوډو په دا سپېمه کې وردن نه او د دې هډوکي لاندې دا نزده چې پکې راځي دقه ځای کې کېناست او بس خدای ونه جون ورکړی پر 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 کوي او دې وایي خدای د مازغه مې خراب شي ځان ته وینځه کېنوله او چپله یې ورکړو په دې ځای مې وهه چې هغې به دلته ټس ټس کو نو ماشي به فرار نه کو ګزاره به یې کېدله او چې هغې به ټس ټس بند کړي نو ماشي به پر پر کول د هغه ماشي د وجې نه خدای مردار کوملی. نو کومه کارخانه چې خدای د اتي په وجود کې پیدا کړې ده هغه کارخانه خدای چا کې پیدا کړې ده ماشي کې. بعضې پورزې د ماشي زیاتې دي الوزي اتې نشي الوتې. خلطم د ماشي ډېر خطرناک دی د اتي هغسې خلطم نشته کوم چې ماشي له خدای ورکړی دی. نو په دې به نه نیازېږي جناب چې زما سره ډاکټري ده زه په دې زما انسانیت دی ما سره انجینري ده ځکه انسان په انجینرۍ کمال ته رسېدلی دی ما سره د غوږ او د لاس طاقت دی ځکه د انسان کمال ته دا په حیواناتو کې مشته. انسان نه به انسان پسې جوړېږي په قرآن او په حدیثو. د انسان چې اشرف المخلوقات دی په څه وجه اشرف المخلوقات دی په قرآن او په حدیث. بس که دا قرآن او حدیث سره شته خو ته انسان او که دا قرآن حدیث سره نشته نو ته حیوان یې. دا پیرنګیان او انګریزان که ته وایې ولې هغه انسانان نه دي څه نه زه هغوی ته انسانان نه وایم. که ته وایې ووایه ولې حیوان هم سهار نه ماښامه پورې منډه وي د ډوډۍ لپاره داسې ده که نه سهار نه ماښامه پورې حیوان څه له منډه وایي خوراک له هغې هم چې سهار پاسي ماښامه پورې ډوډۍ له لګیا دي منډه ته انسانیت خو دې ته نه وایي لکه هغې کې چې دی په ولاړه لکه د حیواناتو ډوډۍ خوري د انسانیت دی په ولاړه متیازې کوي د انسانیت دی خور لور ښځه نه پېژني دا خو حیواناتو کې دا سیسټم دی. حیوان کې هم لا حیا شته څه نه څه حیا په حیوان کې هم شته. نر د نر سره ګناه نه کوي او دوی خو په یورپ کې دا قانون پاس کړی چې نر د نر سره واده کولی شي. د ځنګل حیوانات دې نه حیا کوي هغې کې دا حیا هم نشته. انسانیت خو دې ته نه وایي دا خو حیوانیت دی. قسم په خدای قسم درته خورم چې انسانیت په قرآن او په حدیث کې خو موږ شاته کړی دی. قرآن وایي دوکه مه کوه ته په عمل نه کې هغه پې کوي. قرآن وایي ټګي مه کوه دروغ مه وایه د مشر قدر کوه د خپل ملک وفادار اوسېږه ته په عمل نه کې هغه په عمل کوي. قرآن وایي په غلا مه کوه ته په عمل نه کې هغه پې کوي. قرآن وایي ځان مضبوط کا. بعضې خلک وایي یاره دیوه کې مقابله مونږ کولی شو ټکنالوجي نه تا په خپل قرآن عمل پرېښی که تا په خپل قرآن عمل وکړه د ما دې قسم چې امریکا تا سره مقابله نشي کولی. زما قرآن وایي اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ځان د دشمن دپاره تیار کا طاقت ځان کې پیدا کا ځان مضبوط کا. ستا په قرآن هغه عمل کړی دی هغه په ټکنالوجي او په میزایل او په اټم بم ځان مضبوط کړی دی. تا پرېښی دی تا نه دي مضبوط کړی ځان تا اسباب پرېښي دي هغه پې عمل کړی ته په خپل قرآن عمل وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په یو غشي به 3 کسان جنت ته دي. څوک 3 نن سبا میزایل یا د ټوپک ګولی دا غشي دی که 3 کسه به جنت ته دي. یو هغه څوک چې په دې نیت یې جوړ کړي چې دشمن سره په جهاد کړي بل هغه څوک چې میدان جنګ ته ورسوي دریم هغه څوک چې په دشمن په ډزو کې وفایر. نو په یو ګولی چې د کلاشنکوف په دې خیال جوړی چې دشمن سره په جهاد وشي جوړونکي هم جنتي دی دس کوونکي هم جنتي دی او میدان ته رسونکي هم جنتي دی. یو میزایل چې یو سړي جوړ کړه چې دا په دشمن سره جنګ کوم جوړونکي هم جنتي دی میدان ته وړونکي هم جنتي دی. ټول مالداران پیسې ټولې په امریکا او په یورپ کې پرتې دي په دې دوی دا ټکنالوژي نشي جوړولی جز نشي جوړولی ټینک نشي جوړولی دماغ خو دې خلکو سره دی. ستا د انډیا چې کوم لوی سیاستدان دی هغه ستا د ملک دغه دی دا څه وته مسلمان دی مسلمان نه هغه فایده. ستا په برطانیه کې او په امریکا کې چې کوم غټ غټ ټکنالوژي او سیاستدانان دي ستا مسلمانان دلته تعریفې دي. ستا د فرانس لوی سیاستدان مسلمان دی عربي مسلمان دی یمني مسلمان د فرانس لوی سیاستدان چې هغه وله میزایلو فارمولې جوړوي د یمن مسلمان دی. یمن ته فایده نه اخلي او فرانس والا ته فایده. قرآن باندې عمل موږ پرېښی دی نه دی
قرآن تا ته وایي مرستو کېږه ځان مضبوط کوه علم نشته د قرآن د قرآن ترانسلیشن ترجمه هغې خلکو کړې ده هغوی لګیا دي فایدې ترېنه اخلي تا ترجمه نه ده کړې تا ته د قرآن یم سپک ښکاري تا ته ملا سپک ښکاري ورنږدې کېږي ورته نه زما وزیر داخله له قل هو الله احد نه ورځي ته لا د قرآن ترجمه یادوي دغه زمونږ مشران جناب قسم په خدای قسم مې درته وخوړل چې کمال دا په څه کې دی دا په قرآن او په حدیث کې دی مونږ پرېښي دي مونږ شاته کړي دي یعنې دا قرآن او حدیث حضرت عمر فاروق سره و په څومره ملکونو په څومره دنیا باندې هغه سلطنت کو دا قرآن او حدیث حضرت ابوبکر صدیق سره دا حضرت عثمان سره دا حضرت علی سره یهودیان هم تابع دي عیسایان هم تابع دي هندوان او بت پرستیان هم تابع دي او په ټوله دنیا حکومت کې خو یاره هغې قرآن پېژندلی و د قرآن علم ورسره و هغې د پیغمبر تعلیمات پېژندلي و هغه علم ورسره نو علم د قرآن باندې انسان دی بس او خدای ته پې نږدې دی پروردګار ته د علم په قرآن محمود غزنوي دا هارون الرشید بادشاه یو ځل په خپل چمن کې ناست و دا نوکران وزیران ورسره ناست دي نو جوش کې راغی نو اواز یې وکړ ویې دا لکه نن چې څوک څه غواړي زه ورکوم څوک غواړی چې څه غواړي صاحب دا خبره دې څنګه وکړه وایي بس چې څوک څه غواړي نن ورکوم یو کس پاسې زما دومره زر روپۍ پکار دي د ده نوم ولیکه ورکولو بل وزیر پاسې صاحب زما د پلانکې علاقې بادشاهي خوښه ده دا تا پسې ولیکه بل پاسې زما دومره اسونه بل پاسې یو لګیا دي یو شی غواړي هر چا څه ناڅه وغوښتل او هارون الرشید ورته اعلان کړه یو وینده د هارون الرشید شاته ولاړه ده وینده ببوز یې وایي لګیا دی ورته ببوز یې ورته وایي نو هارون الرشید ورته مخ راواړو وایي ته څه نه غواړئ دې خلکو چې دومره څیزونه واخیستل وایي دا بېوقوفان خره پرېږده چې هر څه قبضه کړي دا خره دي بېوقوفان دي هغې غوسه شو چې تاسو زما وزیرانو ته او مشیرانو ته خره ووایي او بېوقوفان دې ورته وایي او هارون الرشید هم غوسه ورله وایي زما د مشیرانو ته ته خره وایې یو دا ټول خره دي قمقل پرېږده چې دا سامانونه دوی والي یاره دې وایي زړه کې چې دا جوړ دا وینده لیونی شو که څه چل پوه شو دماغ یې خراب دې دومره هوښیارانو خلکو ته چې زما حکومت چلې دې ته یې خره ووایي او بېوقوفان یې ورته وایي وایي جنۍ سوچ وکړه وایي ښه نو زه چې څه غواړم را به کې یو کله میلان ونه که چې څوک څه غواړي د هغه ورکوم نو دې وینځې د هارون الرشید په سر لاس کېښود وایي د تا غواړم د تا غواړم وشوه خبره وایي داسې دي چا پیسې واخیستې چا درهم واخیست چا سره در واخیست چا سپین در واخیستل ما چې ته واخیستې دا ټوله دنیا زما شوه چې ته زما شوې هر څه زما شو بنیاد ریسه بنیاد د اونې یو څانګه یو اونه ده یو سړی راغی میوې ترې واخیسته بل دارې پاڼې ترې پرې کړې بل دغه څانګه یې ترې پرې کړه او دا اونه چې چا په بیه واخیسته نو قیمتي پکې کم یو شو چې اونه یې واخیست څانګې هم دده شوې میوه هم دده شوه پاڼې هم دده شوې سور هم دده شو لرګي او خشاک هم دده دی بنیاد ونیسه بنیاد قرآن او د پیغمبر حدیث دی امن پرېښي او قرآن او د پیغمبر حدیث چې دی ونیول د دې نه کامیابي بله نشته قسم په خدای هر څه پکې شته خو موږ پرېښي دي چې چا نیولې دی هغه ته عالم وایي چې چا نیولې دی هغه ته د پیغمبر وارث وایي وارث د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي انما العلماء ورثة الانبیاء عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي پیغمبر دو څیزونه پرېښي دي یو قرآن او یو سنت دې ته طریقه وایي ترکت فیکم امرین دو څیزونه مې درته پرېښي دي لن تدلوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو په دې منګولې لګولي ګمراهان کېږئ به نه یو د الله کتاب الله و سنتي بل زما سنت نو چې چا نه کم مال پاتې شي عربیه کې ورته طریقه وایي موږ ورته میراث وایو هغه مال چې څوک د شرعي طریقې سره په قبضه کې واخلي هغه ته وارث وایي نو دغه د پیغمبر میراث چا په قبضه کې اخیستی دی عالم دا وارث د پیغمبر دا زه نه وایم دا حضور پاک مبارک فرمایي او مرتبو ته یې ګوره د دنیا مرتبه مو د آخرت دواړه درته ښیم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی امام ابو یوسف ورته وایي خپل نوم زوړ یعقوب دی یعقوب مور به لیږه ویې ده چې ته رنګسازي زده که نو دې به ته رنګسازی چل هغې زده کوو نو یو ځل په لاره تېرېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته ګېدلی دی او د حدیثو درس دی او طالبان ورته ناست دي نو دې را دننه شوی دی ته وګوره دا مولیان څه کوي چې ویې کتل اوس امام صاحب ناست دی درس کوي او شاګردان ورسره کېناست چې کېناسته څه وایي الله دا فرمایي
رسول الله مبارک دا فرمای دلې خوند ورکړی واقعي مسلمان له به دا خوند ورکوي خوند یې ورکړی دی د سره ناست دی سبا له بیا په لاره تېرېږي بیا ورسره ناست بل بیا ناست مور دې تپوس وکړو بچې ته خو تش ځې او تش راځې نور کله خو به د هغه استاد څه روپۍ به درکوله اوس خو ته تش راځې دې غږ نه کوي کش نه کوي دا استاد د شاګردانو نه هم څه روپۍ نه ماښام ورکوي هغه څومره دې پس مور پوه شو چې دا هلک خو زه لېږم یو شي پسې او دې خو په بل طرف روان دی دا ورپسې را روانه شوه چې را روانه شوه نو دا یعقوب امام ابو یوسف دې په جومات را دننه شو امام صاحب ګوله دا تصویر مو بسه هسې که اواز بندوې او تصویر ښکل ګناه ده نو په جومات را دننه شو دا ورپسې را دننه شو کېناسته ای خو د مور نه پټ را روان دی هلته مور یې ودرېدله ښه زه دې لېږم چې ته به څه رنګسازي زده کړې هنر به زده کړې دا ملا صاحب سره کښېنې وخت یې برباد کړ هلته ورته ودرېده امام صاحب باندې اواز راوست امام صاحب ملا صاحب زما دا زوی خو دې لوپر کړ نو دې لېږم چې دا زوی به مې څه هنر زده کړي نو تا ځان سره کښېنولی دی ټول وخت یې وله ضایع کړ تش ځي او تش راځي نو امام صاحب ډېر هوښیار اوس هم دا خلک دي مولیاونو ته اوزګار وي د اوزګار ما چې قبر ته لاړ شي نو پته به راته ولګي چې د ما دا کار قیمتي و که د ملا دا قیمتي ملا درته ښکلی عقیده ښیي چې ته پې جنت ته ځې ملا درته ښکلی عمل ښیي چې ته پې د دوزخ او د قبر د عذاب نه بچ کېږي ملا درته ښکلي د پیغمبر اخلاق ښیي چې ستا د معاشرې ژوند هم پې ښه شي او ستا پې خیر هم ښه شي او ته لګیا په ګندونو پسې سر په ګندونو هغې کې نغده پیسه راغله تا ته ښه ښکاري هغې کې نقد خوراک دي تا ته ښه ښکاري خو چې زنکدن دې کله شروع شي بیا به راته پته ولګي بیا به دا ظالمان په لاسونو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ظالمان مې بیا په لاسونو چکونه لګوي یوم یعض الظالم علی یدیه په لاسونو به چکونه لګوي څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس که ما د پیغمبر ملګرتیا کړې افسوس کړې پلانکي سره مې د حجرې او د چمن او د لارې ناسته نه وې کړې زه په هغه برباد کوم په دې صحبت قرآن وایي زه نه ویم نو جناب چې وی زما دا بچی خو دی د ښې توښې نه وي ولې ترورې وی دې زه هنر له لېږم تا کښېنولی ځان سره وی زه ورته هنر ښیم وی څه هنر ورته ښیم وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې او د چلغوزو د بادامو حلواګانې خوري وی دا به کله زده کوي دا حلوا چې واورېدل نو هغې مو ته خوله کې خوند راغی دا به کله زده کوي وی صبر وکړه که نه خو نن راغې نو دونه زر خو نشي زده کولی نو خدای د یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ نو د هغه زمانې د هارون الرشید قاضي القضات چیف جسټس ته جوړ هغې کرسۍ له لاړه نو یو ځل هارون الرشید دا هغه خپل لنګري حلوا پخ کړی او دا چکې پکې اچولی پستې او بادام او چلغوزي وغیره او چې راویلل یاره وي دا خو قاضي صاحب له یوس چې هغې یې وله راولېږل نو دغه وخت کې امام ابو یوسف سره د خپله مور ناسته ده چې حلوا راله پکې چکې بادام دي وی مور یې وخوره وی بچی دا څه دي وی د ما د استاد خبره دې یاده ده څه درته ویلي چې داسې هنر ورته ښیم بچي ته چې بیا به دا بادام او پستې او چنغوزو چکې به خورې حلواګانې به خورې وی مور یې حقه هنر مې زده کړی دی دا هغه حلوا نه وخوره نو مور ورته وجړل بچې وی ستا استاد ابو حنیفه باندې په قبر خدای رحمتونه نازل کړي داسې هنر یې درته ښولی که نه د بادشاه خوا کې ناست او خلک درته سلوټونه کوي او که ما واله هنر دې زده کړی وي نو بیا به د جامې او لاسونو او مخ د رنګ نه لړلي او په نورونو به دې منډې تړلی نو یو ځل هارون الرشید میټینګ راوغوښته وی علم سره د خلکو مینه کمه شو د دا څه چلو شو چا وی صاحب علماو له تنخواګانې زیاتې چا وی مدرسې جوړې کړه چا وی دا وکړه چا وی دا وکړو خلک بچو باندې علم نه کوي امام ابو یوسف ورته وایي وی ما سره یو تجویز یو فارموله درته ښیم که په هغې د عمل وکړه ته ګوره چې دا خلک علم کوي که نه کوي خو یاره جي هغه درته نشم ویلی وی نه خامخا به وی قاضي صاحب وی نه نشم ویلی خفه به شي وی څنګه به خفه شم وایه که نه وی خفه کېږم وی خپ بیا د بیتې ما پې خفه کېږي خو به نه وی نه وی داسې وکړه چې یو اعلی اس قیمتي چې ستا کم اس دی دې زمانه کې موټر او هغه زمانه کې اس دا برابر او قیمتي زین به پې واچې او ښه مزېدار به یې خشته کې او چې مازدیګر شي خلک بازارونو ته مازدیګر راوځي زه به پرې راپاسه سور شم ما له به راکړې او ته به زما د اس واګې ونیسې په دې بازار کې به یو څو چکرې راکړې
کولی شي بادشاه صاحب دا چل به وکړي. نو چې خلک مه وویني چې تا زما د اسواګي نیولي دي او په قیمتي اسم، دا خلک به ټول په خپلو بچو علم شروع. الناس علی دین ملوکهم. بادشاه چې دوغاخې پرتوب واچوي نو دلته کې هغه بجلیګر مولوي صاحب خبر وي د شاخۍ تاخیر ویم پرتوب واچوي، هغه هم بیا واچوي. هغه چې دره کې نه لګي په کبال کې ځان لالي خو هغه اچوي. ولې؟ زما بادشاه جوړ. نو پتلون کې څه ګناه نشته، عورت پې پټ دی، خو ګورې شعار د مسلمان نه دی، شعار د چا دی؟ د انګریز دی، د هغه شعار دی. نو ضرورت دپاره خیر دی که پوت پولیس اچوي مثلا، نو تا ته ساجت دی چې سکول ته دې بچي ته مخې ته د خان لکۍ دانده کړې ده او پتلون دې ورته اچولی. ضرورت څه دی؟ وی دی کې خو چې څه ګناه نشته، ما یې زه به ومنم چې ګناه نشته، عورت پې پټ دی، لیکن نښه د چا ده؟ نه د پښتون نښه ده، د پښتون لباس هم نه دی، نه د مسلمان شعار دی. ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې اچوي چې دا ټی او دا پتلون د عزت جامه ده. ګورې هغه له مخکې نه په زړه کې ور واچول، دا د انګریز نښه، دا د عزت جامه ده. ولې د انګریز تهذیب خپل دا د اسلام دی نه دی، خو د پښتو خپل تهذیب دی خپل ته کنه. اسلام سره خو دښمني ده روانه. زر به دا وي دې کې څه ګناه ده؟ نو په پرتوګ کې څه ګناه ده؟ په کمیس کې څه ګناه ده؟ عورت دی په هغې د دې نه ښه پټ دی او خرې پې زیات پټ دی. دا زمونږ د خلکو ګنده سوچ، دا مونږ د دې انګریز نه غلامۍ والا سوچ دی زمونږ په دې. هغه سکول ته بچی لېږه چې کم کې دغه لباس که پوټې سبق پکې نشته، خو چې پتلون دی، دوغاښې پرتوب دی او مخې ته د خر لکۍ وې ځانده ده، نو بچي په دې زه فخر کوم. ما بچی هغه سکول کې داخل کړی، زه خو یې مه داخلوئ په دې سکولونو کې بچي چې دا شر پاتې شي. ولې اسلامي تهذیب زما اسلام زما دین نه دی، مذهب مې نه دی. اسلام خو د قرآن و سنت نوم دی، دا زما مذهب نه دی. په خپل مذهب ولې شرمېږم؟ د انګریز په لباس زه ولې فخر وکړم؟ دا زما تهذیب نه دی. ښه دا پرېږده، د پښتو هغه د خامتا تهذیب دی خپل ته، نو هغه دې م پرېښه، دا دې م پرېښو او په هغې باندې فخر کوې. هغې تهذیب له ته دوام ورکوې، هغې له وقات ورکوې، هغې له زینت ورکوې او د زړه کې د خلکو شوق او مینه ورسره پیدا کوې. دا زما ګنده سوچ. چېرته یو کافر دی ولید انګریز چې پټکې په سر کړی دی؟ هغې زما تهذیب پورې خاندي. چېرته یو انګریز دی ولید چې زما اوږد کمیس یې اچولی دی؟ ځکه نه هغه ته م ووایه چې پتلون کې م عورت پټېږي او په دې کې م پټېږي، زما دا واچوه که نه هغه اچوې نه، ستا هغې پورې خاندي او تا د هغه تهذیب خپل کړی دی، د خپل پیغمبر سنت دې پرېښي دي. دا ناپوهتیا ده، دا پوهه نه ده، دې ته ناپوهتیا وایي. نو بادشاه چې څه کوي بچي هغه څه کوي، په هغه طرف روان وي. نو وایي ته زما اس ونیسه، نو خلک چې ته وویني ته ګوره چې بکې راوباسې که نه. هارون رشید ورته څه وایي؟ ای امام ابو یوسف قاضي صاحب، زما د قسم په خدای وي دا د شرم خبره نه ده. زړه مې غواړي چې تانګه کې دې کښېنم او بانسونه لکه د اس په خپلو اوږو کښېږدم او په دې بازار کې دې راکاږم. تا له خدای او د خدای د پیغمبر علم په سینه کې پروت دی. دا څه معنی د شرم خبره؟ امام مالک رحمت الله علیه دا دین یو لوی بزرګ تېر شوی، لوی بزرګ دین اندازه ولګوي. په مدینه منوره کې به لګیا او د حدیثو درس به یې کو او هغه ځای به یې ګدی پرته و چې کوم دی د عبدالله بن مسعود ګدی به پرته و، ریاض الجنت چې ورته وایي، او هغه ځای به حضور پاک اعتکاف او نن د 2 رکعاتو ټایم چاته نه میلاویږي. هغه ځای هلته به ناست و د حدیثو درس به یې او داسې لوی مجلس به ورته لګېدلی و د احادیثو د درس طالبان. یو ځل یو سړی راغی دې مجلس ته رادننه شو او د خلکو په اوږو یې قدمونه راواخیستل او نیغ امام مالک ته راغی او چې څنګه راغی ته وایي صاحب راپاسو راپیسو وی را ترغاړه وځه را ترغاړه بس وی اجازت راکړه را تندیر یې خپلوم ګل اته تپوس کې لکه دا څه چل دی وکړه د حدیثو درس دې په مابند کې ګناه دی وګټله د خلکو په اوږو دې قدمونه واخیستل دا دې بیل جوړم او دریم دا دی چې ما ځان ته را ترغاړه باسل څه چل شوی او په تندیر یې خپل کړه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو یو حرس ته لاس بیګا مې حضور پاک مبارک په خوب کې ولید سره د ملګرو دې مسجد نبوي ته رادننه شو وی ته لګیا دی درس حدیث کې وی حضور پاک دا وفرمایل چې مالک ابن انس څه شو امام مالک څه شو وی صاحب چا ورته وی چې هغه دې ستا د حدیثو درس ته ناست دی وی اواز کې ورته وی تا ته چې اواز کې چې حضور پاک ته ووایه وی ته راپاسې دی وی دا اوړي دې رپېدل چې ما ته به څه وایي وی چې رانږدې شوې درته فرمایي چې مه یارېږه او ځان ته یې راترغاړه باسلې او په دې تندي یې ښکل کړې ښکل قدر زر زرګر شناسن قدر جوهر جوهر حضور پاک ځان ته ولې راترغاړه بس زه به یو ډنډ مثال درکړم زما خبرې دي او چې څوک زما خبرو سره مینه ساتي زما به ورسره مینې کولی او چې زما د خبرو څوک خدمت کوي بیا نو ما دا خبرې خلکو ته بیانوي او د دې مثلا اردو کې ترجمه بل چاته کوي انګریزۍ کې چاته ترجمه کوي ډېر ښه تقریر دی
ورګه بل ته کور بیبیانو ته وایي او زه ترې خبر شم زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم. نو دا قرآن د چا خبرې دي او دا حدیث د چا خبرې دي؟ د نبي علیه السلام. نو چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر د خبرو خدمت کوي چې رالیږلې دا خبرې دې دپاره دي چې یو بل ته ورسوي، رالیږلې دې دپاره دي چې خلک پرې پوه کوي، او څوک د الله او د رسول د خبرو خدمت کوي او ترجمې یې کوي او بل ته یې رسوي، الله خبرېږي نو خدای به ورسره مینه نه کوي؟